ادبی هنداره دلته به تاسې ته اسلامي او ادبي ویډیوګانې نشریږي او د هېواد مشهورو شاعرانو سره مرکې. ناوخته لمونځ کوونکي کیسه. ماښام ناوخته څنګه چې د دفتر څخه کور ته راغلم، مور ته مې د ډوډۍ تیارول وویل. ما ژر ژر اودس وکړ چې لمونځ قضا نه شي. ډېر سخت ستړی وم، په لمانځه کې خوب زنګولم. په سجده کې ویده شوی وم، ساعت مې په خوب نیولی. ډېر زیات خلک راجمع وو، یو خوا بل خوا منډې وې او څو نفرو چې کاغذونه یې ویشل، هر یو نفر ته به یې کاغذ ورکاوه. ما ته یې هم یو کاغذ راکړ چې زما نوم پرې لیکل شوی و. راته وویل دا ستا نامه ده، هلته یې جمع کړه کوم ځای چې نور خلک جمع کوي. وروسته به نومونه اخیستل کېږي او فیصله به کېږي. ما هم کاغذ جمع کړ او قطار کې د نوم په انتظار ولاړم. نومونه اخیستل شروع شول. پلانکې بن پلانکې جنتي، پلانکې بن پلانکې جنتي. زما نوم چې واخیست ډېر سخت ووېرېدلم چې خدای اوس به څه فیصله کېږي. له نوم سره فیصله وشوه چې دوزخي. په دې وخت کې دوه د لوړ قد والا نفر زما خواته راغلل. زه یې د دوزخ په لور کش کړم. ما چغې کړې دا څه کوئ؟ دا به زما نوم نه وي، دا به بل نفر وي. زه څنګه دوزخ ته لاړ شم؟ زما نوم به یې د جنتیانو صف کې راشي، ځکه چې ما خو نه دراغ ویلي، نه مې دوکه کړې، نه مې شراب څښلي او نه مې زنا کړې. خو دې لوړ قد نفرو په غوسه راته وویل چې دلته د غلطو فیصلو کولو امکان نشته او د دوزخ په لور یې کش کولم، خو زما اواز چا نه اورېده. ډېر سخته ګرمي وه. د دوزخ اور ډېر په جوش کې زما خواته غوټې راوهلې. د اوښ په شانته غټ غټ ماران او لړمانان هم ونیم. زه یې دوزخ ته ورنیکه کړم. دستي زما لاس یو اوسپنیزې سپینږیري په زرګ ونیو او د لوړ قد نفرو ته یې وویل چې دا پرېږدئ. زه یې دوزخ ته له لیدلو وژغورلم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ته څوک یې او ولې دې زما زه بچ کړم؟ هغه راته وویل چې زه ستا لمونځ یم. زه ورته په غوسه شوم چې ولې دومره ناوخته راغلی، مخکې به راغلی وې، که لږ نور زړ شوی وې نو زه به اوس دوزخ کې وای. بزرګ په غوسه راته وویل چې څنګه دې زه پر خپل وخت نه یم ادا کړی او ناوخته به دې کولم او سستي به دې کوله، نو زه به هم ناوخته راغلم. ما سره ښکته کړو او سم مې واخیسته چې مور مې یو ناڅاپه غږ راباندې وکړ چې زویه څه شوي دي، ولې د لمونځ نارې وهي؟ چې رابیدار شوم، مور ته مې غږ ورکړ او د الله جل جلاله شکر مې ادا کړ، لکه بېرته چې راژوندی شوی وم. او کلک اراده مې وکړه چې نور به لمونځ کې سستي نه کوم او پر خپل وخت به یې ادا کوم. اوس چې هر چېرته ځم د اذان په انتظار کې وم او د لمانځه سوچ او فکر راسره وي تر څو لمونځ راڅخه ناوخته نه شي او پر خپل وخت یې ادا کړم. نو ملګرو، هر چېرته چې یاست لمونځ پر خپل وخت وکړئ، سستي مه پرې کوئ. قدرمنو، زما یوټیوب چینل د سره لایک کړئ او بیا یې سبسکرایب کړئ. زنګولې بټن هم ووهئ تر څو زما ټولې ویډیوګانې تاسو ته پر وخت در ورسیږي.